الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. عزتمندو منګه مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې دجال دومره خطرناکه فتنه ده چې هغه ته به مسافت په اعتبار د آواز سره او مسافت په اعتبار د مزل سره هغه ته به سره بې معنا وي. څه معنا؟ د دنیا هر کنج و کنار ته به دا خپل آواز رسولی شي او د دنیا هر کنج و کنار ته به دا خپله رسیږي. معنا دا دی چې دجال به هر ځای ته رسیدګي کولی شي، هر ملک ته به رسیدګي کولی شي. لکه هغه دوه ټوکړې د حدیثونه موږ ویلي وو، کالغیث استدبرته الریح، او بل دا ینادي باعلی صوت یسمعه ما بین الخافقتین. دغه روایاتونه دا معلومېده چې دجال هر ځای ته خپله رسیدګي کولی شي او هر ځای ته خپل پیغام رسولی شي. نو دا خبره ډېره ښکاره ده او دا د نور نه واضحه خبره ده چې نن زمانه کې چې څومره اسباب د آواز رسونې هغه راوتلي دي، چې هغه فیسبوک دی، یوټیوب دی، دارنګې نور چې څومره رسنۍ دي، واټساپ دی. نو د دې لارې نه بیا تلویزیونونه دي، CNN تلویزیون دی، الجزیره دی، دا داسې تلویزیونونه دي چې په سکند کې یو ځای کې یو کار کیږي، دنیا هغه بل ګوټ کې خلک خبرېږي. نو د دې تلویزیونونو راوتل او دغه فیسبوک او یوټیوب او دغه انټرنیټ شبکې راوتل هم د دجال د راښکاره کېدو یو غټه نښه ده. ځکه هلته حدیث کې راځي چې یسمعه ما بین الخافقتین، چې آواز به کوي، د آواز به د اسمان نه لاندې چې څومره را کناره او خلا دی هلته به دا خپل آواز رسوي. خو معنا همدغه اسبابو د لارې به خپل آواز رسوي که نه. بله خبره دا ده چې دجال په لاس کې به موسم وي، د موسم کنټرول به وي، بارانونه ورول، طوفانونه راوستل، سیلابونه روانول او وچکالي په خلکو باندې راوستل، باران بندول. دا طاقت به الله ورته ورکړی وي دجال ته. حدیث پاک کې راځي فیأمر السماء فتمطر، آسمان ته به دجال حکم کوي نو آسمان به باران ورول شروع کی، او ځمکې ته به امر وکړي فیأمر الارض فتنبت، ځمکې ته به حکم وکړي ځمکه به شینکي رازرغونوي. یعنی دومره خطرناکه فتنه چې موسم به دغه په کنټرول کې وي، باران ورول او بندول، سیلاب روانول او بندول، طوفانونه راوستل او نه راوستل، دا به د دجال په کنټرول کې وي. نو دومره خطرناکه فتنه ده، دومره عظیمه فتنه ده.